الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. یو ډیره عظیمه فتنه او لوی مصیبت چې دا په دې امت اسلامي باندې تیریږي هغه فتنه د مسیح الدجال ده. دا یقینا چې ډیره عظیمه فتنه ده او د قیامت د لوی علامونه یو علامه هم ده. علامه ابن كثير رحمه الله فرمایي خلق الله على يده خوارق كثيره. الله سبحانه وتعالى د په لاس باندې ناشنا چیزونه پیدا کړي، هغه چیزونه چې هغه د عادت خلاف دي. خوارق ویل کېږي هغه چیزونه ته چې عادتا هغه شانتي نه کېږي، ناشنا چیزونه وي. دیو جن چې ډیر خلک به دې باندې گمراه هم شي ځکه چې دا شی نه ویني، هم قدرت چې الله سبحانه وتعالى د جال ور کړی دی هغه ویني. او مؤمنان چې دغه ایمانونه و نور مضبوط شي په دې باندې. دیو جن ټول انبیاء او خپل امتونه د دین يرولې دي. د الله نبی فرمایي ان الله لم يبعث نبيا الا حذر امته الدجال. الله سبحانه وتعالى نه دی لېږلی یو نبی مګر هغه خپل امت يرولې دی د دجال نه. وانا اخر الانبیاء وزه اخري نبی ما وانتم اخر الامم او تاسو چې اخري امتي وي وهو خارج فيكم لا محاله وغجر خامخا بتاسو کې راوځي. خپل امت چې د الله نبی هغه د فتنې د دجال نه يرولې دي او مختلف معلومات ورکړي دي د مبارک چې یو څو به دغه نه ذکر شي. دا چې په هغه حالت کې راوځي محترم او چې کله خلک د دینه غافل شي د دې ذکر نه کوي د خلکو نه ير شي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. دجال چې هغه وخت پورې نه راوځي تر څو چې خلک هغه ير نه کی غافل نشي دا غینه، او حتی علماء به هم دا غي چې ذکر پری دی په منبرونو باندې د دې نه به خلک نه یری دا به نه یادای نو ټول خلکونه به ير شي، ټول خلک به تنه غافل شي نو دا به دغه وخت راوځي. او دې چې مسیح الدجال ولي وي دجال ورته د دجل د ودنه وي چې دا حق چې په باطل سره پټي، او مسیح ورته ځکه ویل کیږي چې د یوسترګ چې هغه شړې بوي چې په دې باندې نه ویني. او محترم دا دجال چې دا د بني آدم نه دی. د دې په صفت کې راځي چې دا به ځوان وي، لنډه، خشن الراس، د دې وختان به چې ګونجي ګونجي وختان به، عقيم لا يولد له، د دې به چې اولاد نه کیږي، شن بوي، مكتوب بين عينيه كافر، او د دوه سترګو په منځ کې چې هغه به کافر لفظ لیکل شوی. نو دا هر مؤمن بچی دی دغه لولي او دغه بګوري، حتی چې هغه د کتابت نه یاد هغه په ختم نه پويږي لستل نشي کوله، خو هغه ته چې دا بخکاری. ابن حجر رحمه الله فرمایي يراه المؤمن وان كان لا يعرف الكتابه. دغه لفظ د کافر دا بچی مؤمن یینی اگر که هغه په کتابت باندې نه پويږي هغه لستل نشي کوله. ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابه. او کافر چې هغه بدانینی اگر که هغه په لستلو باندې هم پويږي خو کافر چې دغه لفظ بنینی د پتندي باندې. ځکه دا زمانه د سیده چې بدی کې به هغه کارونه کیږي چې هغه د عادت خلاف وي. او محترمو دجال چې هغه براوزی د فارسنا من خراسان، او دې چې اليهوديه ویل کېږي. حدیث کې راځي الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال له خراسان. دجال چې هغه راوځي د مشرق طرفنا چې هغه د خراسان ویل کېږي. ويخرج الدجال من يهوديه اصبهان، او دا راوځي د يهوديت د اصبهان نه. اصبهان چې یو علاقه د ایران کې بل حدیث کې راځي چې د سره به او یا زره يهود د اصبهان هغه ملګری شي. بل صفت محترمو د دجال چې دا ډیر زیات
تیز دی په حرکت کې، دا به چې دی ډېر زر زر یوځي نه بل ځای ته، حتی چې په ټوله دنیا کې به دا وګرځي. سریع التنقل دی دا، مګر مدینه او مکه هغې ته به دا نشي ننوتلی. چې کله دا اراده وکړي مکې او یا مدینې ته ننوتلو، نو دا ملایک ویني چې د هغې په لاسو کې تورې وي، او ملایک چې دی هغه به د مکې او د مدینې حفاظت کوي او د هغې څوکیداري به کوي. نو دجال چې بل صفت دی چې دا په ټولو ملکونو کې وګرځېږي، ټول زیده به لاړ شي ټوله دنیا کې، مګر مکې او مدینې ته به نشي داخلېدلی. او اویا زره خلک چې دی د یهود د اصفهان نه دا به ورسره ملګري شي، او اکثر د ده چې دی تابعدار خلک او ده پسې چې روان وي هغه به جهال او عوام خلک وي چې هغه علم به نه لري او کمزوري ایمانونو والا به وي. حتی چې یو کس ته به دا ووایي که چېرته زه ستا مور او پلار پیدا کړمه راژوندي کړمه واپس، نو ته به دا اقرار وکړي چې زه ستا رب یم؟ هغه به وایي چې او. نو دا چې دی دوه شیطانان د ده د مور او پلار په شکل کې هغه به راپاڅي او هغه به ووایي دې سړي ته چې د دې تابعداري وکړه او دا ستا رب دی. نو الله رب العالمین به دې دا طاقت ورکړی چې دا به ناشنا کارونه کوي، او دا به په ځمکه باندې محترمو 40 ورځې تیری. حدیث کې راځي اولنۍ ورځ چې دا د یوم کسنه په شان د کال ده، و یوم کشهر بل ورځ په شان د میاشت ده، و یوم کجمعه بل ورځ په شان د جمعې ده، وسائر ایامه کایامکم. او به نورې ورځې چې دی هغه عادي ورځې لکه څنګه چې ستاسو ورځې دي. نو د ټول مقدار د ده چې دا به تیری په مخ د ځمکه باندې هغه 1 کال او 2.5 میاشتې راځي. د سره چې دی محترمو هغه اور به د سره به جنتي، دله به چې دی الله دا قدرت ورکړی چې باران به کولی شي. یو وچ ځمکې ده چې هلته فصل نه کېږي، دا به ته امر وکړي چې دلته فصل وشي، نو هلته به چې دی ناشنا فصلونه کېږي. نو دا ټول څه الله رب العالمین دته ورکړي دي، او دا ډېر لویه فتنه ده او ډېر لوی امتحان دی. د دې نهایه او د دې خاتمه چې هغه کېږي هغه بیا د عیسی علیه السلام په لاس باندې کېږي. عیسی علیه السلام چې دی هغه به راکوشي په یو سپینه مناره باندې په دمشق کې چې دا د سوریه او د شام یو ښار دی، هلته به راکوشي. نو دلته چې د مؤمنان به ورسره یوځای شي، او دا به غواړي چې دجال ویني او هغه چې دی ختم کړي. نو دجال چې کله دا ویني، نو دا دجال به داسې ویلی شي لکه مالګه چې په اوبو کې ولی شي. نو دجال به چې دی کوشش کوي چې وتښتي. نو عیسی علیه السلام به ورته ووایي ان لی فیک ضربه لن تفوتنی، چې زما یو ګزار شته دی په تا باندې او هغه به خامخا ته خوري. نو هغه چې دی راګیر به کړي او مسلمانان چې دی د دې د فتنې نه به خلاص کړي. محترم ورونو، یقینا چې دا ډیره لویه فتنه ده. د دې په وخت کې به یو مؤمن چې دی هغه راوځي، حدیث کې راځي، او هغه به ورته ووایي اشهد انک الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، زدا گواهی کوم چې ته دجالي، هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نه خبرې کړي او ستا په باره کې موږ ته معلومات را کړي دي. نو دا به راولېږي او دا سړی به چې دی هغه مړ کړي او بیا به دوباره را ژوندی کړي. نو بیا به ته دا سړی ووایي چې تا زیات نه که مګر زما پوهه او بصیرت، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ خبر کړي وي دی نه چې دا به مړه کول کوي او بیرته به را ژوندي کول کوي. دا طاقت به الله ورکړی.
نو دا مؤمن چې کله دا مړ کې برته ژوندې کې نو دته بدایا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ستا مبارک دا علامه خودلې و او دا ما په خپل سترګو باندې هغه ولیدل چې ما سره دا وشو نو او ته وایي چې تا زید نه مرګر زما بصیرت او پوها او د دې نشي محترم او هغه ځان ساتل په کومه طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اولنی لس آیاتونه د سورۃ کهف څوک چې دا وایي نو هغه به د دجال نه هغه بچي د دې فتنې نه وبچي او همیشه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلور چیزونو په الله پورې پناه غوښتله په مانځ کې او موږ ته امر کړی دی اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر کله چې یو پتاسو کې د اخري تشهد نه هغه فارغ شي نو به دغه څلور چیزونو پورې الله دغه څلور چیزونو نه چې په الله پورې هغه پناه غواړي من عذاب جهنم د عذاب د جهنم نه ومن عذاب القبر او د قبر د عذابنا ومن فتنة المحيا والممات او د فتنې د مرګ او ژوند ومن شر المسيح الدجال او د فتنې د شر د مسیح الدجال نه د دې څلور چیزونو چې تاسو همیشه هغه پناه غواړئ نو په کار دا چې موږ همیشه الله رب العالمین پوری د ټولو فتنونو پناه غواړو همیشه چې دی الله رب العالمین نه توفیق غواړو د نیکو اعمالو او همیشه دعا وکړو چې رب موږ په دین باندې مستقیم ولري زمونږ زړونه په دین باندې کلک او مضبوط کې او ځکه چې د زړونو مالک هغه الله رب العالمین دی نو همیشه چې دی دا دعا کول پکار دی او دا دعا یادول پکار دی مسنون دعاګانې دی او په صحیح حدیث کې راغلي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه کولی او دا چې په منځ کې ویل پکار دی الله رب العالمین دې موږ د ټولو فتنو شرونو او مصیبتونو نه هغه په امان کې وساتي